سلام. اوس هم څو لنډ خبرونه. ولسمشر غني له افغان طالبانو سره شوی اوربند تر نامعلومې مودې پورې تمدید کړ او همداراز یې افغان ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې د هر ډول برید پر وړاندې پوره چمتووالی ولري. ښاغلي غني په همدې اړه په یو ویډیویي پیغام کې د کوچني اختر له 4مې ورځې وروسته هم افغان ځواکونو ته د اوربند د غځولو لارښوونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د دغه تمدید شوي اوربند جزئیات به ډېر ژر له ملت سره شریک شي. ولسمشر همداراز له افغان طالبانو هم وغوښتل چې دغه اوربند تمدید کړي او د اوربند په موده کې به د افغان حکومت لخوا د طالبانو ټپیانو ته طبي مرستې او د اړتیا پر وخت به بشري مرستې هم ورسیږي او د طالبانو بندیانو ته به له خپلو کورنیو سره د اسانه اړیکو او لیدلو موقع هم برابره شي. طالبانو لا تر اوسه د حکومت د دغې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو د افغان دولت لخوا له طالبانو سره د اوربند له غځېدو هرکلی وکړ. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامیچ یماماتو سره له دې چې د افغان دولت او طالبانو لخوا د اوربند د رعایت ستاینه کوي، همداراز له طالبانو یو ځل بیا وغوښتل چې په هیواد کې د جګړو د پای په موخه د افغانانو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د نوموړي په باور د افغان دولت د سولې وړاندیز چې د نړیوال ټولنې لخوا یې ملاتړ شوی دا یې شونې کړې چې په خبرو کې د هر ډول موضوع باید تر بحث لاندې راشي. په ورته وخت کې له افغان طالبانو سره د ولسمشر غني د نامحدوده اوربند له اعلان سره سم امریکې هم ویلي چمتو ده چې له طالبانو سره د سولې د خبرو له بهیر سره یوځای شي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر تېره ورځ په یوې ناستې کې همداراز ویل په افغانستان کې د سولې هر ډول خبرې باید د نړیوالو له ګډون سره مله وي او واشنګټن یواله دی چې د دغو خبرو له لړۍ سره یوځای شي څو په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. له بل لوري ناټو هم له طالبانو سره د افغان حکومت د اوربند له غځولو هرکلی کړی او زیاته کړې ده چې تر بل هر وخت د سولې خبرو ته هیله منه شوې ده. ولسمشر غني د اوربند له غځولو وروسته ویلي افغان حکومت له افغان طالبانو سره په هره مسئله کې خبرو کولو ته چمتو دی. ښاغلي غني په یو پیغام کې همداراز ویلي افغان حکومت د ګاونډیو هیوادونو له نقشه نیولې د بهرنیو پوځیانو د حضور نقش او راتلونکي سرنوشت په برخه کې بحث کولو ته چمتو دی. ولسمشر همداراز له ټولو سیمه ییزو هیوادونو له دې امله مننه وکړه چې له اوربند او سولې بهیر یې ملاتړ کړی او له هغوی یو ځل بیا وغوښتل چې د عمل په ډګر کې هم ورسره همکاري وکړي. له دې سره سم افغان حکومت اوربند ته د درناوي او د ښه نیت د څرګندولو په خاطر 46 طالبان له بندخونې آزاد کړل. ښاغلي غني همداراز په ډاګه کړه که چیرې طالبان اوربند وغځوي او سولې ته لیوالتیا وښیي افغان حکومت ژمن دی چې د طالب بندیانو د آزادولو لړۍ ته دوام ورکړي. د نوموړي په وینا که چیرې اوربند دوام وکړي په هیواد کې وچکالۍ ځپلو میلیونونو افغانانو ته به هم په سمه توګه رسیدنه وشي. او ولسمشر غني د ننګرهار په روداد ولسوالۍ کې شوی ځانمرګي برید په کلکه وغانده او د دغې پیښې قربانیان د سولې لارې قربانیان وبلل. ښاغلي غني دغه برید چې له امله یې د طالبانو په ګډون 25 کسان وژل شوي او څه باندې 50 نور ټپیان شوي جنایت بللی دی. له دې سره سم طالبانو هم خپلو پلویانو ته لارښوونه کړې چې د ورته پیښو او ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي په موخه په لویو غونډو کې له ګډون کولو ډډه وکړي. دغه پیښه تېر مازدیګر د ننګرهار د روداد ولسوالۍ د غازي امان الله خان په ښارګوټي کې د ولسي وګړو او طالبانو په ګډه غونډه کې د داعشیانو له لوري ترسره شوې ده. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.